په سعودي عرب کې به تاسو په قسطونو باندې د جهاز ټیکټ څنګه بک کوئ. وطنوالو اوس تاسو په قسطونو باندې هم د جهاز ټیکټ اغستلی شئ. که تاسو د سعودي عرب نه چېرته خپل وطن ته سفر کوئ په ایمرجنسي کې یا تاسو هلته ځئ ستاسو سره د پیسو کمی نو تاسو په انسټالمنټ باندې ټیکټ اغستی شئ او د هغې کم پیمنټ چې کم دی هغه بیا تاسو میاشت په میاشت باندې ورکولی شئ. وطنوالو که تاسو سوچ کوئ یاره چې ټیکټ په 1500 او دا موږ په انسټالمنټ باندې اخلو نو دا به ګران وي. داسې بالکل نه ده. وطنوالو کله هم چې تاسو دا ټیکټ بک کوئ نو کوشش کوئ چې تاسو کمې خپلې د انسټالمنټ پیسې دي هغه په ټایم باندې پے کوئ. که تاسو دغه پیمنټ لیټ کوئ نو په تاسو پسې مطلب نور فاین هم راتلی شي ستاسو اکاونټ هم بلاک کېدلی شي. دا په سعودي عرب کې یو ډیر ښه سروس دی چې تاسو په انسټالمنټ باندې ټیکټ اخیستی شئ په ایمرجنسي کې. وطنوالو تاسو په سعودي عرب کې اورېدلي چې موږ موبایل په انسټالمنټ باندې واغستو موږ ګاډی په انسټالمنټ باندې واغستو. اوس تاسو په سعودي عرب کې په انسټالمنټ باندې د جهاز ټیکټ هم بک کولی شئ اغستلی شئ. ښه وطنوالو که دې نه علاوه که ستاسو په ذهن کې نور څه کوېسچن راځي نو تاسو زما نه په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ. زه به تاسو له د هغې جواب درکوم. دې نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی هغه درسره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک ما سره پرسنلي کانټیکټ کول غواړي نو زما انسټاګرام ته راشئ زه به درته په خپله باندې میسج کوم. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. دې دپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کوئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل VCR. دا څنګه چې ما تاسو ته په سکرین باندې شو کړی دی همدغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولني ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ. چې ویب سایټ تاسو کولاو کوئ په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ ویګو. دا به سرچ کوي په دې اولنی ارټیکل به کلیک کوي لاندې به سکرول کوي دې ځای نه به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوي. که ستاسو سره انډرایډ موبایل وي نو په دې انډرایډ به کلیک کوي. که آیفون وي نو د آیفون دپاره به په دې لاندې باندې کلیک کوي. دویم اپلیکیشن زموږ سره دی تمارا. په دې سرچ کې به تمارا ولیکئ او په دې سرچ بټن به کلیک کوي. په دې ارټیکل باندې به کلیک کوي لاندې به سکرول کوي. دې ته ګورئ که د آیفون آیفون دپاره ډاونلوډ کوي که انډرایډ انډرایډ دپاره به ډاونلوډ کوي. چې کله تاسو بیا ویګو کولاو کوئ نو تاسو به په دې فلایټس باندې کلیک کوي. دلته کې بره به پکې تاسو چې د کم ځای نه ځئ مطلب زه پکې اوس لوکلی ګورم مدینه 2 په 2 کې به تاسو ولیکئ چې تاسو کم ځای ته ځئ. ټیک ته زه به ورته وایم چې زه ریاض ته ځم. د مدینې نه زه ریاض ته ځم او لاندې به پکې خپل تاریخ ولیکئ په کم تاریخ باندې چې تاسو ځئ نو په دې کې به پکې زه ولیکم 15 جولای. ټیک شو او بیا به په دې سرچ باندې کلیک کړم. په دې چې کلیک کړم نو دا به زموږ سره چې کوم دی ښه فلایټس راولي د کمې چې د ټولو نه کم پرایز وي. ګورئ زه اوس په دې فلایټ ډیل باندې کلیک کوم. په دې چې تاسو کلیک کړئ دا به د دې ویب سایټ ته لاړ شي. دا زموږ ټیکټ راغستی دی صحیح ده. دا به لږ لاندې داسې سکرول کوئ نو په دې سلیکټ باندې به تاسو بیا دوباره کلیک کړئ. دې کې که تاسو اپګریډ یور بانډل پلی میکس نو دې کې ته موږ ضرورت نشته نو موږ به نو تھینک یو کوو. ایډ پریمیم نو موږ ته د دې ضرورت هم نشته نو تھینکس. دوی چې 80% ریفنډیبل نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او دا به بیا کنټینیو کوئ. دلته کې که تاسو لاګ ان کول غواړئ په جیمیل به لاګ ان کوئ خو زه به کنټینیو ایز ا ګیسټ کم. په ټایټل کې به تاسو مسټر ولیکئ صحیح ده. که تاسو الګ یې دلته به خپل فرست نوم ولیکئ لاندې به خپل لاست نوم ولیکئ. ډیټ اف برث به دلته خپل ورکئ. نیشنلټي کې به تاسو پاکستان ورکئ. په پاسپورټ کې به تاسو اقامه ورکئ. که پاسپورټ ورکوئ پاسپورټ ورکئ. لاندې به خپل د اقامې نمبر ورکئ. دلته به ایکسپایریشن ډیټ ورکئ. دلته به خپل د موبایل نمبر ورکئ. که د سعودي ورکوئ او که د پاکستان ورکوئ. دلته به خپل جیمیل ورکئ. دا اولنی اپشن که تاسو ټیک کوئ جو ټیک کوئ دا وي په اس ام اس په تاسو ته د ټیکټ اپډیټس درځي او 3.50 حلاله بس تاسو نه کټ کوئ. که دا ایکسپټ کوئ ایکسپټ کوئ که نه ایکسپټ کوئ نو پرېږدئ صحیح ده. بیا به په دې کنټینیو باندې کلیک کوئ. چې کلیک کوئ دلته کې تاسو ته د بیک سیکشن راځي صحیح ده. که تاسو پکې بیک سلیکټ کوئ غواړئ نو ستاسو د ټیکټ پرایز به سیوا کیږي خو موږ ته د دې ضرورت نشته. کنټینیو باندې کلیک کوئ. دا پکې د ټیکټونو ځای دی صحیح ده. که دې کې هم تاسو سلیکټ کوئ نو پرایز به درپسې سیوا کیږي خو ضرورت نشته نو موږ به په دې کنټینیو باندې کلیک کوو. دا اوس موږ ته راغی د پیمنټ ځای صحیح ده. چې د پیمنټ ځای راغی نو دلته کې به موږ څه په دې کنټینیو به کلیک کوو. دلته کې به اوس تاسو ته د پیمنټ آپشن شو کیږي. دا تاسو کتی شئ تمارا. نو چې کله تاسو خپل ټیکټ بک کوئ نو تاسو مهرباني کوئ چې ځان سره یو ایجوکیټډ کس لازم کېنوئ چې هغه ستاسو ټیکټ په صحیح طریقه باندې بک کړي صحیح شو. اوس موږ په انسټالمنټ باندې ټیکټ اخلو نو موږ به په دې تمارا باندې کلیک کوو. که تاسو ډایرکټ پیسې ورکوئ نو د ایپل پے نه هم ورکولی شئ او د ما د پے نه هم ورکولی شئ. نو موږ به په دې تمارا باندې کلیک کوو ځکه چې موږ په انسټالمنټ باندې اخلو. دا به ایکسپټ کوئ او په دې پے باندې به کلیک کوئ.
ګوره وطنوالو کله چې په تاسو په تماره باندې کلیک کوئ ستاسو تماره به کولاو شي او ستاسو چې په تماره کې کم موبایل نمبر ورکړی دی هغې ته به OTP راځي چې دا OTP تاسو دلته کې انټر کړه ستاسو نه به پیسې د پهلا انسټالمنټ کټ شي او 3 انسټالمنټ به تاسو ته پاتې شي نو هغه به بیا په هر میاشت کې تاسو پې کوئ که دلته کې ما اوس OTP ورکړه نو زما د کارت نه به پیسې کټ شي خو زه نه بک کول غواړم ځکه چې صرف ما تاسو ته طریقه خو ډېره مننه که بیا هم په صحیح نو په کمنټ کې تاسو تپوس کولی شئ د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان